په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي چې پاکستان اوس هم له افغانستان څخه خطر لري، بلکې د افغانستان طالبان نړۍ ته خطر دي او دا له القاعده سره لاس لري. او د ده په الفاظو د ده له خولې دی وایي چې د افغانستان طالبان د القاعده لکۍ ده، نو لهذا د دغو مخنیول پر ټولو نړیوالو باندې غږ کوو چې د دې مخه ونیسي. راځئ نن سره د دې په حق باندې د محمود خان اسکزي صاحب دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم، دغه نه بعد بیا زه خپل نظر له تاسو سره شریک کوم. وړمه ورځ دا ځکه کوم ښه چې دغه یې دغسې چې سر سره خلاص کړو. وړمه ورځ د پاکستان سړي په اقوام متحده کې ویلي دي چې د طالبانو پلانی شاخ نومونه یې زما زده دي که نه دي زده، دا د القاعده لکۍ ده. اوس یې لا غم وخورئ، کنی دا به وطن کې په ګرد جان کې به دهشتګیر راولي. ستا چې زما دغه په کار و، ستا چې څه وخت په افغانستان کې روسي پوځونه راغله او ستا د اسلام په نامه د پښتانه غیرت، د پښتانه توره، د پښتانه پلانا د افغان ستا په کار وه. تا ماته له امریکې نیولې در سعودي، در سعودي نیولې تر کومه ځایه د کورا او د عرباو روپۍ تا ماله راوړې. ما ته دې د ګرد سړکانو باندې مدرسې جوړې کړې او ما ته دې وویل چې هر افغان چې دغه جهاد کوي، دا جنګ کوي، دا داسې دي لکه حضرت عمر، دا داسې دي لکه خالد بن ولید، دا داسې دي لکه فلانی. نن بیا چې هغه خبره خلاصه شوه بیا طالبانو مدرسې بندې کړي. لکه طالب انسان د خټې منګی خو نه دی چې تا جوړ کې بس راځي دا منګي مات کړو. موږ هم بختور خلک یو. ولې موږ ځان دی جوړ کړی؟ زموږ دین، زموږ اسلام، زموږ پلانا دا خلک استعمالولی چې زموږ خلاف. ولې بیا استعمالوي؟ ولې بیا کوي؟ افغانستان کې بیا غوبل جوړ دی. ډېر په نرمو ټکو زه کومه، ستی په سلا که ستی خوښه وکړه نه. زما دا دغه ده چې کم پښتون دا دې پاتې شي چې کم پښتون د افغانستان په استقلال خوا نه بدوي، پر خپل ایمان دې هم سوچ وکړي، پر خپله پښتو دې هم سوچ وکړي. چې کم پښتون د افغانستان په استقلال خوا نه بدوي، چې کم پښتون د افغانستان کې د خلکو مداخلت خوا نه بدوي، دغه په ایمان کې شک دی. دی نه چې افغانستان واحد خلک دي. دغه افغانستان د ګرد هندوستان دپاره د امن کور، د هندوستان عالمان، د هندوستان سکان، د هندوستان هندوان، د هندوستان بلای و بطر بل ځای نه و د دغه خوندي کېدو. یا دغه قبایل پښتانو یا افغانستانو، دا یې دارالحرب باندې، هغه یې دارالاسلام باندې. موږ ته خلک، موږ خوار خلک نه یو، خدای مې نه خوروي. عزیزانو خلک موږ ته چمونه کوي، موږ ته په څوک اسلام نه راشي. د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې دی، وای ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ګرد اسلام موږ د حرم مکه شریفه د حرم د دفاع لپاره یو لاس یو. بیا یې خپلې پولې ښیي، نیل کې ساحل سے لیکر تا به خاک کاشغر. کاشغر د دې چین سره یو غر دی چې د دریاني نه نیولې تر کاشغره پورې دا اسلام دی. موږ دغه دپاره ګرد عمره ولاړ یو، د کعبې شریفې دفاع کوو. لیکن اوس څه خلک موږ مجبوره کوي چې موږ ډېرې ترخه رښتیا ووایو. اوس دا چې فرنګیانو، فرانسویانو زیات شو دې خلکو، لکه دا اوس خلک د خلکو شتمنۍ نیسي، د دې نیولو لپاره مخه راوکړه. نو پر روغ اسلام کې عزیزانو، پر روغ اسلام کې دغه نمځکه نه سوه پاته چې دا ګوته پرږدي چې یا فرنګي نه ونیوله، یا فرانسیسي نه ونیوله، یا انګریز نه ونیوله، چینی ونیوله، د دغه غریبو شملورو پښتنو وطن افغانستان یې نه ونیوله، نور یې ګرد ونیوله، نور یې ګرد ونیوله. کعبه شریفه فرنګي ونیوله، مدینه شریفه فرنګي ونیوله، فلسطین فرنګي ونیوي، ګرد عرب فرنګي ونیوي، ګرد ایران فرانس ونیوي. چې چیرې کلمه ویل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول وطن
یا فرانسیسي یا ډچ یا انګریز یا جرمني ونی جرمني نه ایټالي ونی یوازې دغه خدای دې نه خواري دغه ولس چې تر پای آزاد پاتې شي بعضې به ازادي نه راښیي بیا هغه خلکو ته ازادي تا لیدلې نه ده هندوستان لیدلې نه ده ازادي چې چا لیدلې ده دا دی لکه وړانده ته چې ته وایې چې آس څنګه شي اوس ړوند خوارکی په سترګو نه ویني نو ته به لاس دغه داسې لکۍ یې ده او داسې خوږونه یې وړانده ته آس نه شي ورښوی نه وړانده ته پیل ښوی شي نه وړانده ته کوتره ښوی شي ده لیدلې نه ده ازادي افغانان په پوهېږي ازادي د افغانانو د مور په شیدو راودلې ده نن لګیا دي بیا جنګونه روان کړي مه کوئ خدای ته وګورئ د افغانستان د ازادي سره د پاکستان ازادي تړلې ده بېشک په افغانستان به خلک ګوتې نه وایي افغانستان موږ دا تجویز کړو په واره واره ما دا کړی دی موږ دا تجویز کړو اقوام متحده سکرټري جنرال دی افغانستان او د افغانستان همسایګان ګرد راوغواړي د افغانستان همسایګان پاکستان دی چین دی ازبکستان دی کرغیزستان دی پلانه دی که نمونه دماسو بلد نسی دا او افغانستان دی راوغواړي د اقوام متحده سکرټري کښېني همسایګان دی د افغانستان چې څه خطرې محسوس کړي دي هغه دې ووایي زما دا خطره ده افغانستان به خپلې خطرې ووایي اقوام متحده سکرټري دې واوري افغانستان به دا ګارنټي کوي دا ضمانت به کوي چې زه د هیچا په ملک کې نه په شرق نه په غرب نه په شمال نه په جنوب کې د هیچا په ملک کې مداخلت نه کوم او د هر یو څه دا خواست کوم چې وروره موږ خپل خوار وطن موږ خپل خوار ټکۍ سره پرېږدي په موږ ګوتې مه وایي اقوام متحده سکرټري دې واوري ضمانت دې سکیورټي کونسل سي چین روس جرمنی فرانس او برطانیا دا د ضمانت سي د اسمانه دې هم ورته ګوري د مځکې دې هم ورته ګوري که افغانستان شورېدي افغانستان لاس دې ونیسي که بل چا ګوتې ولې اوبه مو نه خړوي دا سیمه د بل جنګ توان نه لري دا سیمه ډېره دغه ده دا اوس خلکو خبره دغه کړې ده ډیورن لاین خو یو لاین دی کشف شوی دی ګر جهان ته معلومه ده پر دا باندې 100 کاله زموږ خلک ته راتله غلجۍ نورانۍ د دې تله سیابان دلته سیابان دلته دغه ده اوښان به ورسره وو چړې به ورسره وې چاقوګان به ورسره وو پټ په یو خورجین مورجین کې بله بلا هم ورسره وه دا راتله هندوستان له تله بېرته پر دغه لار پر ژو پر دغه درو وتل دغه ته تلل نن یې پر مړ باندې دغه درولې ده تار یې راباندې راوګرځاوه خدای دې راګرځولی دی بیا د افغانستان خلک څنګه راځي په جهاز کې رالوځي په هوا رالوځي خو لوی اته فوټې دغه دې درولی دی سیخان دې درولی دي مرغۍ نه شي تر وتی بېشکه سته هغه خلک رالو دا یې وکړه هغه خلک رالو زموږ د تجارت خبره ده د سینټ کمیټې نواب صاحب ته به یاد وي د سینټ کمیټې د وسیم سجاد په مشري کې وه دلته راله دا زموږ وطن یې وکاتی د هغې کمیټې رپورټ و نواب صاحب ستا په یاد دي د هغې کمیټې رپورټ و چې د چرسو د افیمو دا شیان او بمونه او کارتوس د دې ماسې وه هر څوک هر څوک د دې خوا وړي یا یې د اخوا راوړي دا تجارت دی نن دوستانو د محمود خان اڅکزي صاحب دا ویډیو ډېره اوږده ده خو هغه څه صحنې ما له تاسو سره شریکې کړې محمود خان اڅکزي صاحب تاسو ټول پیژنئ هر کس په خپل شخصي اختلافاتو سره لري هغه د هر چا خپل کار ده خو زه درته د دوی یوه خبره را اخلم چې یقینا 100% کې زما خپله ورسره اتفاق ده او باید ټول پښتون افغان له ده سره متفق په دا یوه خبره باندې واوسي هغه دا چې مثلا د افغانستان په هکله باندې د پالیسي مثلا چې د افغانستان په چارو کې باید هیڅوک مداخلت ونه کړي افغانستان پرېږدي خپل یو حکومت پرېږدي خپل یو ولس پرېږدي خپل افغانان پرېږدي دا تر هر چا په خپل مابین کې ښه سره جوړیږي دا نه د چا فرمایشات مني
تاسو ته معلوم دي د افغانانو تاریخ وګورئ، دا نه دي چا زور مني، دا هیڅ چا هغه څه نه مني چې د په زور ور باندې تفي یا پر دې باندې فرمایشات یا د مداخلت، دا هیڅ کله افغانانو ته د قابل قبول نه دي. نو د افغانستان د استقلال، د افغانستان د ازادي لپاره به د هر پښتون افغان دا شعار وي چې افغانستان استقلال باید وساتل سي، د افغانستان ازادي باید وساتل سي، د افغانستان ولس سره که د هر ملک کې چې د هر مثلا خصوصا بیا ګاونډی یا نور ملکونه هیوادونه که هر وګړی له افغانستان سره یې ښه په وس باندې فري، کومک یې په وس باندې فري، افغانستان ته یې ښه مشورې ورکول په وس باندې فري، د افغانستان د ترقۍ لپاره په هغه کې کار کول یې په وس باندې فري، بالکل د افغانانو دروازې ورته خلاصې دي، افغانان هغه ته هرکلی وایي. خو اما بالعکس که هغه خلک د افغانستان پر نظام باندې غږیږي، د افغانستان پر ولسونو باندې غږیږي، د افغانستان ته مشورې ورکوي چې هغه داسې مشورې وي چې هغه د هر څه خلاف وي، دا هیڅ کله افغانانو ته قابل قبول نه ده، نه افغانان دا مني. د افغانستان په هکله باندې د محمد خان اڅکزي یقیني خوندور دریځ ده چې مثلا ټول ګاونډیان د سر راټول کړل سي او اقوام متحده چې کم استازي دي، بیا خاص کر اقوام متحده فی الحال ډیر طاقتور ده، مثلا هغه ټوله د امریکا په لاس کې ده، په شمول د غربي هیوادونو مثلا هغه داسې کینی دي هر هیواد چې ګاونډیان د افغانستان سره او خصوصا افغانستان هم د افغانستان مشران هم استازي هم دا د پر میز سره کینی او دا دی ووایي چې که هر چاته له افغانستان څخه خطر وي هغه دی ووایي، او که کم څوک افغانستان ته خطر جوړوي دغه په هکله د افغانستان حکومت یا د افغانستان استازی ووایي. یعنې په اسان الفاظو به سر در خلاص کم چې یعنې هر هغه کس چې دا خپله ذمهواري واخلي چې افغانستان ته به موږ هېڅکله خطر نه رسوو، نه به خپله خاوره د افغانستان په خلاف استعمالوو، او د افغانستان استازي دې هم دا ذمهواري واخلي چې موږ به خپله خاوره د هېڅ بل هیواد په خلاف باندې نه استعمالوو. او تاسو دا وینئ کله چې د افغانستان حکومت راغلی، پاکستان په بار باندې دا نیوکې پر افغانستان باندې کوي چې زموږ په هیواد کې چې کومه دهشتګردي ده، کوم بدامني ده، د افغانستان څخه راځي. خو افغانستان ذبیح الله مجاهد چې د افغانستان ویان ده، هغه په بار دا خبرې رد کړي چې د افغانستان د پاکستان امنیت چې خراب ده، د افغانستان د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده، په دې کې افغانستان هیڅ لاس نه لري، او دا یې هم ورته ویلي چې تاسو د خپل هیواد امنیت نشئ ساتلی، نو ځکه هغه پړاو پر افغانستان باندې ورچوي، او په بار باندې دا هم ویلي چې افغانستان هیڅ کله چاته خطر نه جوړیږي، نه موږ خپله خاوره د بل چا په خلاف باندې استعمالوو، نه چاته دا اجازت ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په خلاف باندې استعمال کړل شي. خو بیا هم په بار باندې پاکستان دا نیوکې پر افغانستان کوي، افغانستان یا ردوي. او لکه دغه رنګه چې محمد خان اڅکزي وایي چې پر ټوله له پښتون افغان وطن افغانستان سره چې کومه لار ده، کومه ډیورنډ کرښه ورته وایي، پر دې باندې تار وګرځېدی چې وګرځېدی، دا تار ټول د تا په حکومت کې، د تا په کنټرول کې ده، بیا څنګه دهشتګردي له غزې څخه راځي؟ دا خو د انسان عقل نه مني چې پر دا رقم ځای چې هغه ټول تا پوښلی وي په 8-9 فوټه کې چې له هغه څخه انسان څه کوي او مرغۍ لا نشي تللی، او بیا ته دا وایې چې دا دهشتګردي، دا بدامني له افغانستان څخه راځي. نو باید پر دې باندې غور وکول شي، هیڅوک هم د ملامتیا ګوت افغانستان ته ونه نسي، په خپل هیواد کې د خپل هیواد بد امني په خپله باندې ختم کړي، نه ګاونډی په دې باندې تهمت کړي چې ستا بد امني زما په هیواد کې بد امني ده، دا ستا له طرف څخه راځي.